الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په اخرنی درس کې مونږه په سورۃ طه کې لګیو او په سورۃ طه کې مونږه شپږویا نمبر آیت ته رسیدلو او په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د جادوګرانو حال بیانو د موسی علیہ السلام په مخ کې چې هغوی به ایمان راوړو. فرعون هغوی له دمکی ورکړه، وی یرول، خو هغوی په خپل ایمان باندې مضبوط پاتې شو. دا خبر روانه وه. هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد أوحينا إلى موسى او یقینا وحی کړي و مونږ موسی علیہ السلام ته ان اسری بعبادی چې د شپې بوز بندگان زما فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا نوهد الى النار بدرياب كيوچا لا تخاف دركا ولا تخشى نبيريګ دلاندې کولونه او نبيريګ دغر کېدونه. دلته اشاره واقعي ته وشوه چې کله موسی علیہ السلام بني اسرائیل ځان سره روان کړو، مخې ته دریاب راغی، الله سبحانه وتعالی د امسای دریاب در واچو. دا واقعه موږ سره تیر شوی نو مخکې اشارتن او په نورو سورتونو کې هم راځي. و چې لرو الله وست الله نه به یریږي د لاندې کولو نه یری، هغه تاسو نشي لاندې کوله او نه تاسو به د وو کې ډوبې دي شي. فاتبعهم فرعون بجنوده نور پسی شو بدوی پسی فرعون سرد لخکرو داغنا فغشیهم من الیم ما غشیهم نو پټ کړل دوی لره دریاب نه هغه وبو چې پټ کړل دوی. الله په وبره وستي حکمدار چې وته و د بنی اسرائیل د بچ کېدو لپاره غلار ختم شو. الله سبحانه وتعالی فرعونیان تبا کړو. واضل فرعون قومه وما هدى او گمراه کو فرعون خپل قوم او لاره ورته ونخوا. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو، کم نعمتونه چې الله بنی اسرائیل ورکړي راغي تذکرہ کوي. قد انجیناکم من عدوکم یقینا بچکړی منګ تاسو د دشمن نه. ووعدناکم جانب الطور الایمن او وعده کړی و موږ تاسو سره د طرف د تور خی طرف. ونزلنا علیکم المن والسلوى او را لګلیو موږ په تاسو باندې تورنجبین او ملذات. كلوا من طيبات ما رزقناكم خرید پاک غینا چې درکړي دي ما تاسو ته. ولا تطغوا فيه او سرکشي مکوي بدی کی فيحل عليكم غضبي نازل بشي بتاسو باندې غضب زما. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى او هغه څوک چې نازل شي باغ باندې غضب زمان یقینا هغه تبا شو. واني لغفار لمن تاب وآمن او یقینا زب خانه کوونکی ما غچاته چې توبه وست او ایمان راوړو. وعمل صالحا وعمل يكونيك ثم اهتدى بیا بني غلار باندې کلک شو. دا ایتونه موږ سره مخکې دي چې تیر شوي دي نو تفصیل ته ضرورت نشته. فرعون چې کله تباه شو بني اسرائیل په میدان تیه کې پراته وو، الله سبحانه وتعالی موسی علیہ السلام راوغوښتو تور غر ته د څه لپاره؟ تورات ورکولو لپاره. هغه د خپل وخت نه مخکې روان شو. الله وتوي وما أعجلك عن قومك يا موسى
او سشي پتا دی سر راوستی د خپل قوم نه اے موسی ودین مخ کول لري هغه دی الله ستاسو رضا ده پر صبر نشي کولای لکه سړی منزل وختي راځي چې دیندار سړی مؤمن سړی هغه د منزل ډیر وختي راځي صبر نشي کولای بيدینه ته کی بل مازن هغه اخري قاعده د پر رامنډي وې ځر رسي او مؤمن هغه چې هغه داول نه جمعه د بانک لوي نه دي ځان رسولې دي چې زړه نه صبرېږي صبرې د جمعه ته نه ورغله دغه شم موسی عليه السلام تعدیو کړه وختي لاړو قال هم اولئك على اثري ويغا دوی دغه دی په قدمونو زما په سر روان دي وعجلت اليك ربي لترضى او تادیم وکړه ته رب زما د دې لپاره چې ترازی شي الله ته ویجی سیده د تورات ولغه سامری چې دین استخلق گمراه کړي قال الله ورتوي فإنا قد فتنا قومك من بعدك بس یقینا امتحان کې چولې دې منګستا قوم رسوستانا وضلهم السامري او گمراه کړي دی غوي لره سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا نرى پشو موسى عليه السلام خپل قوم ته چې غوسه او د غم نډکو غوسه سره چې زته له دوی لپاره کتاب راوړم د دوی د هدایت غم را سره دی دوی بیا بوتانو په بندګۍ کې ختی نو درې خبرې وکړي یو قوم ته وکړو یو هارون ته وکړو او بل چا ته وکړو سامری ته وکړو قوم ته سوي قال وی یا قوم زمان ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي وعدنا وكريستاسو سر الرب ستاسو خيست وعدا أفطال عليكم العهد أي نقدشو بتاسو باندي دغوادا أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم یا غواړی تاسو چې نازل شي به تاسو باندې غضب د طرف درب تاسو نه فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو زما د وعدنا قالوا وغيوي ما اخلفنا موعدك بملكنا خلاف نه دې کړې مونږ د وادي ست په اختیار زمونږ نه مجبور شو زمونږ بګي به سن رسیدا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم لیکن بار کړی شو په منګ باندې بوجونه د کالو د قومنا بوجونه یعنی ګناونه د قوم د کالو د لاس دا خبره د چا وکړه د سامری وکړه سامری ته تاسو چې کوم کالی پراتی دي دغه د فرعونانو قبطیانو دغه راوړي او تاسو د ګناه کار کوي تاسو سره پراتی دیور چې د ګناه کار د کوم ځان باندې وبوج کې خو د ګناون ناغه سره ټول لواغستو کاله ټول لواغستو چاله ورکو سامری له ورکو فقذفناها نغزار کړل منګه چاته غزار کړو سامری ته غزار کړو فكذلك القسامری نو دغشان غزار کړل سامری هغه کالی ورته غزار سخیتی جوړو کړ داغه پر هغه ورته غزار کړ دوی هغه ورکو هغه دغه شی جوړ کړ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار نوراوی وستو دوی لرسخه یو بدن چې داغي اوازو فقالوا ورتوي هذا إلهكم داستاس معبود دي وإله موسى معبود موسى دي فنسی خود موسی نه رشیدا د خبره تیره اسی وتله تور د تور کی سوق دي
موسی علیہ السلام دا خبره شوی چې خپل معبود خودل ته پرې خو دی نو دې هغه معبود دی هغه چې وګورئ چې رسخینه आवाज راوځي بس به بل چپ لاره په کډو کې دلته سره وته आवाज سره وته دغه نن سبا زموږ په دې وخت کې چې معمولی دي چې کرامت غونډه کې راخاره شو یې د قبر نبین راغی خوشبو تی راشي کنه یو نشړې دي شي یا بل شي چلو شو بس به ته ډیر څه وته و چې الله دا الله پیغمبر دا نو تو ګورو دوه مغړ شړې مبارک وي د خبرې کې نغو به نه پویدو هارون علیہ السلام ته ډیر دعوت کړو خبره مخ ته روانه ده ان شاء الله روانه ده الله سمر ناشنا خبره کوي افلا يرون الا يرجع لهم افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ايدوی نګوري چې نشي واپس کوله دوی ترسخه هیڅ خبره ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د نقصان او نه د فائدې ولقد قال لهم هارون من قبل او یقینا ویلو وغویت هارون علیہ السلام مخکد دینا یا قوم انما فتنتم به یا قوم زمان یقینا امتحان کی غرزول شوی تاسو بسبب د دیسخی وان ربکم الرحمن او یقینا رب تاسو رحمان دی فاتبعوني واطيعوا امري نتابع داري زما دعملك يومني خبر زمان قالوا غيرتوي لن نبرح عليه عاكفين همیشه به یو منګه بدیس کی باندې من جوړه حتى يرجع الينا موسى تردي چې واپس راشي مونږ ته موسی نو د هارون علیہ السلام خبره ونه منله اوس موسی علیہ السلام دی هارون ته سوي قالوا موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا اے هارون سمن کړه کله چې ولیدلته دوی چې گمراه شو ولید نصیحت نه کو شي ته من کړه نصیحت نه الا تتبعن ولد زما تابدارنك ولا افعصيت امري اينا فرماني وکړه د حکم زما او د ډیر غسینه هارون علیہ السلام د ګیرینه ونیو او د ویختونه ونیو او کوم تختی چې اوسره هغه غزار کړي کې خو دي قال هارون علیہ السلام يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي زوی دمور زمان منی سگیر زمان او نصر زمان دیگه دا فایده چې د هارون علیہ السلام ګیره سوا وړه سور زو جمعتو چوی نیوتی اشیاغ موٹه بوا چی موٹه ای کنه غینم ننیوه کی ها چی موٹه گیره ای دا غینم انسان ننیوه کی دلیل بدوین چی دا گیره سوا غټ اوسه کې تیو سره ګیر نشي شراکاږي خو دا غټه ګیره وړي ګیر نه څنګه د دې نشي اوراکاږي د پیغمبرانو ټولو ګیری وي ټولو پیغمبرانو ګیری یو پیغمبر د شنه راغلی چې راغی ګیره نه بلکې دا خبرې دی یو پیغمبر د شنه راغلی چې ګیره وړه کلی یو پیغمبر د شنه راغلی نه څوک ثابتول شي چې هغه ګیره وړه کړي صرف وړه کول او لپاره چې خریلی دا کوم چې د کار ویلې په دې روزي کې د توبه وباسي دا بعضی خو بالکل صفا کوي دا خغټ ګورنګار دی او دا بعضی وړکې دم ګورنګار دي او دوه ډېر بدخکاری اگر که په درجه کې دغه غوړې رقم چې وړکې عوام خدای له کوم چې خرید دی غوړې یو سړی د سره موزنه کې سړی دوه موزنه کې کم یو غوړې چې دوه کې دی غوړې چې لګیره پر خو دې سنه سمانه خو عمل کړي کنه نه دې تی غوړې ابل وی توبه الله وی خان دی بګیره پورې وی یې مپریدو یې کپریدي پریدو یې کنه پریدو نو به سمکار بګی کو مطلب دا دی هغه خان دی بګیره پورې چې هغه وړ کړی را
ته نه خاندي چې بالکل دې صفا کړی تک شین مخ دی نیولې دې نه خاندي ګیره پوری او خاندي به ګیره پوری بیا مغنس رسول سم ګیره پرې دی نو هغه خو په سنه څخه عمل کړي کنه لکه خو پرې خو دی لکه دیو به بالکل عمل نه کړي وې دې ته خره ناشنا اسدا موازنه چې چم کړي ډېر ناشنا موازنه کړي ده پته نشي چې بدی کې واقع د سعیلت ښکاری چې ده خرون کې چې غوړه دی هغه چانه چې هغه وړکې به دویم د چې وړکې دم خون نه کوي لکه خو حرمت او د حلت خبر خو پرې د خون خبره وو دم مزه نه کوي کوم شړي ګیره وړکړي هغه د شي د پرې کړي اجي ته ویل لکه د چې نقلي ګیره لګولې بالکل نقلي ښکاری د شي د پرې کړیو سو بد ښکاری ګیره خون کوي چې ته خپل حال باندې پرې دی سې وخت به کې وګدای سبا کې لړني اخون کې ګیره او چې کاری به کړی نو خو شړي د صفه پته لګي چې د ګیره وړه کړی بل دا چې دي ښکاری چې مزم نه کوي نو لګيري بخپل حال باندې پرې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سو الفاظ ویلي په حدیث کې په یو کې وی معافي کوي په بل کې وی زوړندې کوي په بل کې وی وګدي کوي په بل کې وی غني کوي د ټول الفاظ د دې لپاره دي چې ني وړي کوي یا دې لپاره دي چې یو موټي داغه نه بره وها موټي نه لاندې سیده پرې د لازم دي رسول الله زوړندې کې زوړندې ګیره څنګه سموګدي کنه رسول الله وی غني کې غنګیره څنګه رسول الله معافي کوي معاف کول څه ته وي ته چې لا سوچت کې الله زما ګناونه معاف کړي نو سوي یا الله لګ ګناونه معاف کړي ها څو ګناونه معافي غواړي دوه درې ګناونه د ټول غواړي کنه رسول الله معافي کوي ټول ګیره معاف کوي بازوینو د کمزې پوري نو د سړي روانه غونې کته چې کمزې پوري دایسي باندې جوړ کړي دي خلکو دا بیا وی روانه وي چا روانه ډیر کم خلک دي شي چرته په لاک دوله کو یو کس دي سره چې راغه ګیره وګدي او د دې شي لکه د ټولو انسانانو د لاسونو لس ګوتی دي په لاک دوله کو یو دي سره چې راغه سوی داغه بیا یو لس ګوتی نه داغه د پر جدا حکومي د یو لس ګوتی څه حکم دی یو لسمي ګوتی دغه مسله ده خو دغه خو بګینی راځي رقم چې د کوم چې لس ګوتی اته سیرته شوګر نه قبل پر یو شړې دي سراغه چې راغره ګیره سموګ دیږي ودرېږي نه کپره خو د خپو ترسي نامه ترسي کته د عورت ترسي نه د مسله جدا ده د قرآن او حديث کې د دې مسلې حل لټو خو ته به څه ګوري دا چې یو موټه موږ رسیدلې ته د وګدي نور عموما ګره خپل یو هدي دغه نه وړي دا خبره صحیح ده غلطه کنه چې پری رواني خو دنیا مرګرو دلته پری خو دی وړي ګری دوسه پرله موږ ونی چې نعمت ورسې کته بازوی نعمت ورسې بازوی کته به دې به ډېر عورت ترسي دی به دبی غم راغسته د به دبی زرغم نشي د رسول الله سلام د طریقه تروالی په کډر کې واچي نایله پینځله ول سره ور کې صفای کې به دې غم د سر نشتی او دې غم د سر شتي د دروغ د خبرې کې چې به دبی رانه کیږي بیا د الله نه یره پکار ده باز ویږي ګیره بدینه پریدمه چې بیا به ټول خکارونه کې دا غي دلته چې به ګیره کې لګ یې بالکل نه پریدم او یا یو به کار مار کوم ټک پک کوم چې ګناونو اجازه تی ماته لکه مطلب دغه نور دي شي خبره سپاغ نشي کوم مطلب دا وي ګیره نه پرېنو چې ګناونه کوو یعنی دا شی سره جرأت من شي په الله باندې چې خصپاوي وي ګیره مې پرې خو د بیا بد الله نه فرمانی پرې د مد الله نه فرمانی خو موږ نشو پرې خو نه خو مجبوری ده او که څو ګیره پرې وي چې ګیره دې پرې خو د به ګناونه نه کوي مطلب چې ګیره دې پرې خو ده نو به بستانه زړه شي زړه بوزي زړه به وزي ستا خواهشات به شي ابا ختم شي یعنی توبه بل څه مخلوق شي نه ګیره والے چرته ولیدو چې سزیاتیو کو بده ټول ورځ ګیره وای ګیره خاله کوم چې ګیره نه کده زنا کوي کده شراب سکي کده ډمتوب کوي کده قتل کوي کده فساد کوي کده فسق او فجور کوي غریب بس کمزور دی انسان نو سب وایو کیږي ته الله دې ته معافي وکي او کګیره ولا چې ته معمولی وړه خېج ته ګورو دې ګیری ته دل دې په کارو منګه دا وایو ګیره ولا چې ګناو کې او خړېل چې ګناو کې پر دوه کې
دا خبره ده ساتي یو خریلې ده ګیره خریلې ده یو ګیره ده دوه یو ګناه وکړه د ګیره به هیڅ ګناه نشته بلکې د ګیره والا د دې خریلې نه غوړه دي ګناه خو دوه باندې ولیکلای شو خدای ګیری ولته بدی غوړه دي چې د په میزان حسنات کې د نیکانو په تل کې دا خبر مچولې شي چې د ګیره پرې خو دی نو د تل درنه ده نو د ګیره پرې خو دی یو عبادت دی دیو عبادت کړي ته وسله تنګي باغی باندې لکه اوس یو سړی دی دروغ وي ته وګورته مونږ کې ته دروغ وي نو څه مطلب دی چې نه د مونږ پری دی یو سړی د موز نه کوي دروغ وای یو سړی د موز کوي دروغ وای کوم غوړې د موز چې کوي دروغ وای دا غوړې یو عبادت خو کوي کنه یو سړی د ګیره نشتی او فلمونه ګوري یو سړی د ګیره شتی او فلمونه ګوري نو د دویم سړی غوړې وری ځکه چې د ګیره د خریلو د ګیره د وړ کولو د ګنا نه بچته پوښوي د سودی خبره کنه دی نه ذهن خپل کولاو چې سب معمولی څه خو دې خو کیږي ګیره ته و نه ګیره کې چې ګیره کې نه د خپل زړشتي نه دی ګیره څه اختیارات شته ګیره خو وخته دي بل ده چې ته چې دې ګیره ول برنخته چې ګیره ول دا کې ولته مسلمان نه سه ته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نه ویل یو ما خو ویل نو هغه پوری سن خدای ته ځان ته ویل نه ګوري دا کوم محکم چې ته په غلاګو کې دا خو په تام لاګو کې نه خیر دا ګیره وا ګیره وا یعنی چې ګیره یې بس بیا د ګناه نشي کولای صحابه کرام په وخت کې د رسول الله مخاطه کسان راغلي چې دغه ګناونه شي دي د توبې طریقه به معلومه وله ته ګیره وی کنه وی تابعین په وخت کې ګناونه شي دي کنه ګیره دغه وی بغیر نیکان خلکو نه خطا نه شي دي دغه ټولو ګیره وی نو څه سمته لري چې ګیره سړی پری دي نو دی بالکل اخو دې خو کېږي نه دا صحیح خبره ده چې ګیره پری خو د احتیاط وکې خو ګناه خو بدن کېږي انسان کمزور دی کنه نو ګناه ته وشو نو ته به نه مړی نه ونی شه موږ دا مطلب دی موږ دا نه وایو چې هغه په ګناه باندې زړه ورکو او ګناه کوي دې له څنګه فاسق فاجر کېدی شي نافرمانه بشمار لیکيږي الله به سره حساب کوي خو موږ ته دا وایو چې ته به ګیره پورې من خلا او د انګريزانو د لیبرل خلکو د علمانیینو دغه یو چال لې چې موږ ته راګیره دي ښکارا کړی چې معمولی که اخو دغه کېږي ګیره وا ما خبره دی پوری کوله چې هارون علی السلام ګیره سوا هټه ګیره وا نو ځکه موسی علی السلام دې ګیره نه راونیو نو د ټولو پیغمبرانو ګیره وی د مبارک میاشت روزي ده پدې کې توبه وباسي د ګيري خریلونه او د ګيري د وړي کولونه الله به د غټ غم نه خلاص کی د سوم غټ غم د جسار له ولاړ او کش شیشي ته ولاړ په مخه دغه لګولې اټو په مونږ کې شی به لګولې او د غي سر دې چې مخ نصیب وختنه لري کې د مخ نه برکت لري کې د مخ نه نور لري کې د مخ نه د رسوم طریقه لري کې هغه چې وینځي به ځان ته وګوري سمره خو راخره به بار تر وسی او د بل چې وړکې کړه پکته دي چې او دي چې او دغه چې ګوره نه یې سره نه چې کله وي سنت جوړوم او کله وي خاتونه جوړوم الله په دې غم کې اخته کړي او د کمی چې نه وړکې بیغمه ګرځي هیڅ غم غته نه نه دغه په دې باندې جدا عذاب دي چې دغه د موږ خطر روزانه کومه مولي خو دې خوښنه بیا کارورانی دوی به رايک کارورانی کې دي چې بیا خو د رسول په طریقه خبر رواني نبی خو کارورانی کې هلته د رسول په طریقې ته چې سیده کیږي یو بده باندې چې چل کیږي لکه بیا خو د رسول په طریقې ته مخامخ شو نه بس زر به کارو کې چې دغه طریقه د رسول په طریقې ته وایي نو چې دا ګیره ډیره غټه نو دا ګیره غټه شي بیا خو دغه د ګیری په شان شي د الله نه ویری توبه وباسي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من سوچ الله د پاره شي پری الله ورغه بدل کې ډیر څور کی
قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا براسي ويا غائز ويد مور زمان من سكر زمان أو نسر زمان إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل يقينا زير دم چتبوي چتا جداوالي پیداكو بمنزد بني إسرائيل كي ولم ترقب قولي أولها دین دې کړه د خبري زما موت نشیت کړه خو نه منله بیا سره ما ډیر خبرې نه دي کړي چې دوی کې خې اختلافات پیدا نشي او موږ سره مخ کې تیر شو سورہ اعراف کې چې وته وی موسی عليه السلام ته وی نږدې و چې قوم زه وجله قال فما خطبك يا سامري وي موسى عليه السلام نسل سول كارستا سامريا قالوا يا بصرت بما لم يبصروا بي ما ولد لغس ولد لديا فقبضت قبضة من أثر الرسول بس روامي غستو يومته لنقش قدم درسولنا رسول څوک دی جبرئیل السلام دغه اس قدم لاندې چې کوم خورته دغه نیم یو موټه راوغست فنبتها نغزار کو دغه موټه می بسخی کی وكذلك سولت لي نفسي او دغه شان خسته کړي د ماته دا کار نفس زما قال وي موسى عليه السلام فاذهب بزد دي قومنا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يقينا استاد پاره بجون کی دای چې تبوي مال لاس مروړي دا به بیماری پتا باندې راځي بعض مفسرین لیکي چې د خواته بسوک ورتونو باغ باندې سخته تبراتله نبی سو خواته نتلو رو خلکو دا خبره مشهوره ده په اخر کې به دي زنګل ته وتختی نالته به سارو سره به جون تیرو الته به مړ شو مردار شو دا خو دنیا سزا او د آخرت خو ډیره غټو دا بیماری به الله راوست وإن لك موعدا لن تخلف او یقینا استاد پر مقرر وخت دې استاد تبای چې هیڅ چری به خلاف نشي کېده استاد غینا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا او ګور دې خپل معبود تاغه چې ګرځېدلې ته باغی باندې منجور دی معبود ته دې اوس ګوره دنشنا خبره لنحرقنه خامخاسي زبده ثم لننسفنه في اليم نسفا بياب والوزو بدرياب كفال وزولو سرا ويسي زوبي غزر کوئی دریابت انما الهكم الله الذي لا اله الا هو یقینا معبود استاسو الله دې هغه ذات دې چې نشته اقدار د بندګۍ سوا دغنه وسع كل شيء علما فراخ دې هر شي ته علم کې كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق دغه شان بینو من بتا باندې د خبرونو داغینا چې مخکې تیر شوی وقد اتيناك من لدنا ذكرا او یقینا درکړې مونږ ته د خپل طرفنا نصيحت یا قران من اعرض عن چاچ مخوالو د دې قران فانه يحمل يوم القيامه وزرا یقینا غبا پورته کوي پورز د قیامت بوج د ګناونو خالدین فیها همیشه به باقی کی دا بوج به الله همیشه خو دی د ګناونو د بوج به اوچت کړی ته سوچ کې شي د 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 سره کال چې اوچت کړی د سومغه عذاب دی 50 س
وسألهم يوم القيامة حملا او بددا دوی لره په ورځ د قیامت بار يوم ينفخ في الصور وكم ورچ بوکه بوکړي شي بشپېلې کې ونحشر المجرمين يومئذ زرقا او راجم بکو مجرمان بدورز شینسترگی زرقا شینسترگی مطلب دا شو ان د ډیری یری او د دهشت دلاسه هغه تورواله به ست مایل شوی هغه به شینوالی ته مایل شوی زرقا مطلب خړواله هم دی رونواله هم دی بعض مفسرین وی تګي دا ټول خبرې به کې د ناراضي چې د قیامت په ورځ پاسې شینسترګي وي مخونه به خړی وړاندې وي هغه تر روانه تګي وي يتخافتون بينهم پټي پټي خبرې وکي بخفل مینس کې الا بثم الا عشرا چې تاسو وخت نه دې تیر کړي مگر له سورزي الله اکبر دنیا دا د ټول عيش او عشرت او د دوی غمستيان هغه د سورج ښکاری له سورج وته ښکاری کله چې د آخرت غ سختي وي حالکه په دنیا کې دوی ته ډیر ویل شي چې دنیا د جون ګورې سوم نه دی سورج جون نه نو دی سورج جون دی غټ جون دی ته موږ ته دی سورج جون دا دلته به له سورج ښکاری نحن اعلم بما يقولون منګه خپو یو باغسه چې دوی وي اذ يقول امثلهم طريقا کله چې وبو یو خيار د دوی نه پرای کې الا بثم الا يوما چې نه سر شي تاسو مگر یو ورځ دغه خيار دغه یو ورځ وي یباز خلص وي دیسوي د یو ورځ وي در دې درسه عذاب سره تعلق ساتي چې څومره په سړي باندې عذاب سخي دومره بده د دنیا غ ژوند هغه به تکم خکاری ويسالونك عن الجبال او تپوس کوي دوی تانا ببر د غرونو کې قیامت توري تفصیل الله اوس بیانې مشرکان د رسول الله تپوس کوي چې قیامت پر د غرونو سره الله سکه الله جواب ورکو فقلنا تورتوايا ينسفها ربي نسفا وابل وزيد رب زمان بل وزول سرا فيذرها قاعا صفصفا نبري بديد ازمك ميدان خيا لا ترى فيها عوجا نبين تبد ازمك كي كوغوالي ولا امتا ونديركي یا نخ کتواله ونه ډیره کوي نو به سزي جوړي نو به دنګي يومئذ يتبعون الداعي لا وجلا ودغورز بدوی رواني فاواز كون کی بسی النبي کوغواله غیلره ارز محشر ته ټول رواني وخشعت الاصوات للرحمن او چوپ بشي اوازنا رحمان ذات سوق بخبر نشي کوله قیامت پورس فلا تسمع الا همسا نباوري تبدغورز مگر کشاره ساغستو غواز برازي عام چې کوم आवाज یا بینور خبرې چې مجال بني چې خبرې وکي يومئذ لا تنفع الشفاعة فدغورز بفايدة نور كي سفارش إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا مگر داغ چاہد پارا چی اجازت ورکی آغت رحمان ذات اور رضائی داغ پوینا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم پویگی اللہ باغ سچ مخی دا دوینا دی او باغ چی ورستو دا دوینا ورستو دوینا پاتی شوی دی با دنیا کی ولا يحيطون به علما او نشراکی رولی دوی اللہ لربا علم کی وعنت الوجوه للحي القيوم او عجز بی مخنا
ژوندۍ ذات ته چې تدبیر کوونکی د ټول عالم دی په دغه ورځ به ټول عاجزي د الله په مخ کې وقد خاب من حمل ظلما او یقینا امید به هغه څوک چې پورته کو بزان باندې ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن او چې عمل کوي کوغه مؤمني فلا يخاف ظلما ولا هضما نو بيريږي د زیاتینا او نه د کمینا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا او دغشان منگر علی گل دا قرآن عربی جبوالا وصرفنا فيه من الوعيد او قسم بیان کړي دي منګه بدی کې د عذابونه لعلهم يتقون هدي دپاره چې دوی کې تقوا پیدا شي او يحدث لهم ذکرا یا به پیدا کی دوی لره یاداش فتعالى الله الملك الحق موجد الله چې باچا حق دی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه او تعلیم کوا په قران سره مخکې د دین چې پوره کړی شي ته وحی راغی رسول صلی الله علیه وسلم بل شونډې دې زلزلې لقوري جبرئیل السلام بل آیت پوره کړی نو رسول سم بوي وسره الله دې صبر کو اور روان ایتونه کې براشي ان شاء الله پر روان درسونه کې چې الله دې چې ته بارام واستا په سینې کې دې کینول به تعالی توفیق درکول د دې بیانولو د ټول کار زماده ته تقدیم کوا صبر کو دی جبرئیل السلام ته چې کله دې آیت وي به دغه نه بات ته وای او د رسول سم یې رسول چې د زمانہ ير نش دغه د سبب د تقدیم کولن الله دینه ملکو چې دې تقدیم کوا صبر موږ وحي پوره کړی نه خبره ختم شوی نه نو تل شروع مکو چې کله ویل شي به ته وای وقل رب زدني علما او يا رب زمان زیات کی ما لرا علم دغه ناشنا دعا ده او په دې کې دا فائدہ چې بل دې شی نشتی چې الله رسول سم تویلی چې پیغمبره ته دې شی مبارک وای چې د مل زیات راکی دې سو خو نش سوى د علمنا چې الله پیغمبر ته ویلي پیغمبر وي ته دا وای چې الله مال ډیر علم راکړي د علم فضیلت دویم رسول الله سلام هم علم ته محتاج دي او کامل علم پورا علم غصب د چا سره دی هغه د الله سبحانه وتعالى سره نو ته دا وای چې الله زما علم زیات کړي چې پیغمبر دې دعا ته محتاج دي نو موت سم خیال قرآن ترجمه خو کړی دی بازو کافی ده قرآن ترجمه چې وکي او به چریږي اسی دې درسونه اوري په انټرنیټ او په کیسټ او د سر بچاب در خبري وکي او سمولای منګ الحمدلله وی ډیرو نه خيو اوس مو جنونو درس کې کینو بیان اورو دې چې الله پیغمبر ته وی ته دا سوال کو چې الله زما علم ډیر کې پیغمبر ته وی جاغه علم ته محتاج نه مو ته سوق چې په دې معمولی ټک خطا درس باندې ته ماته چې زمولا شوم مو علم کومه چې ته بدی ګمان کې ګوره پرې نه وځي ها دا خبره سید ساتي په دې ګمانونو کې مو پرې وځي چې لکه مونږ علم کړه دا مونږ پویګو مونږ هیڅ نشته او دا سبحان الله قانون دی چې کم سړی ځان په علم کې کمزورې غني او الله تعجزي کې الله ولسم علم ورکي او کم سړی چې د ځان ته لک په دغه شي چې نظام سو کې علم کوم علماء سره کینم بسمه الله دې علم نه محروم کی کده ټول عمر د علماء سره نه چې خود ثبت یې ذکینه د بل الله عذابي ټول عمر له بده په درسونو کې کینی دیو په مدرسو کې کینی دیو په جامعو کې کینی دیو په غټو علماء سره کینی خو دیو د غوینه سې ذکینه د توفیق ول الله نه ورکي ځکه چې ځان عجز نه دی ګڼلې الله ته
د دې ویل چې علم ته محتاج یم بلکې دا هم موږ به سو کیو د مغټ علماء سره کینو په مدرسو کې کینو کتابونو درسونو کې کینو پلانیزي کې بس الله به دا عذاب راوستو چې باقی حال باندې پرېخ دا خطرناک عذاب دی چې انسان الله سبحانه وتعالى محروم کی د علم نه د قران او حدیث ته رڼا نه د قران او حدیث ته خون نه محروم کی وزیدنه بعد واقعه وروړي د آدم علیه السلام د دې لپاره دا وروړي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا خبر را دی چې ګوره خبره به یې رینه لکه څنګه چې یې راکړی و لکه څنګه چې آدم علیه السلام یې راکړی ته به دې نه خبره ولقد عهدنا الى ادم او يقينا حكم كړو من آدم عليه السلام ته من قبل مخکد دينا فنسيا نبري خود حكم يا هيتش حكم ولم نجد له عزما او نو مندل من غلر صبر عزم الله چې موږ نو مندل هغه په معنی د صبر سره بعض علماء صبر مسره معنی دي د بعض مولیان او مفسرین چې کله ترجمه کوي د ایتونو ډیر تاوی راټاوي یعنی اوس بس څنګه وایو دغه مبارک د آدم علی السلام مبارک چې راغنه د مسلې یې رشوه هغه د حکم پرې خو شي چلې بدی فنسی آدم علی السلام وسوسو کې راغې هغه حکم تیر شو ولم نجد له عزم الله موږ دغه پر صبر ونه مونږ یعنی صبر ونه نو دا خو څنګه خبره نه ده بل موږ په سورۃ اعراف کې تفصیل کړی چې ولی آدم علی السلام دغه په وسوسو کې راغی دغه هغه شیطان په خبرو کې ولی راغی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې موږ وی ملائکو د سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه غوي سوا د ابلیس نه ابا انکار وکړو فقلنا نو موږ یا آدم ان هذا عدو لك یقینا دا دشمن دستا ولزوجك او د خزيستا فلا يخرجنكما من الجنه وسودنا باسي تاسو دوانو لره د جنتنا فتشقى نو په تکلیف کې بشي وي تاسو دوانو د جنت ونه باسي ګینه په تکلیف کې بشي اے ادم حوا ته وي ته په تکلیف کې شي نه دلیل به دی باندې چې دنیا کې مزدوری کول رزق ګټل د منډه ول درچا کار دی در سړی کار دی ځکه الله وی چې ادم ته بستړی شي د سینې وی تاسو دوه بستړی شي نو د خزي خپل ځای کم ځګیره هغه کور دا په کور کې سړی به بهر مزدوری نه کوي سړی به رزق ګټي ولن سبا هغه بازو خزو نه جوړه سړی جوړ شي او دا غیر لپاره دا حقوق انسان والدی او د پلانې تنظیم والدی او د انجوز والدی او دو غریبانان د خزو ته پوس کی او دا وی مقصد دغه چې خزې د سړو په شان شروسي اسلام چې د خزو له څومره عزت ورکړ څومره عزت ګوروز ده هلته چې کوم زموږ مرګري دي مسافر دوی ته ګوره خزې په کورونو کې نه سي خپاره صرف دوی ته آرډر کوي چې زموږ دا شی پکار دی دا پکار دی پلانې نه جوړه پلانې خده د سې غمغه خادي ده د ټولې خبره وته کی او سړی کار دغه چې دا خبره ول پوره کیو که هر څه کی دولت اسلام عزت ور کړی دی کنه عزت ور کړی خدې ته دوی عزت وای د بی دینه دي ته عزت وای چې دا خزه غریب بخپل روزي نو په دفترونو کې په کمپنیانو کې کله سامانونو چته لګي کله په یو ځکه کله بل ځکه اکثر په دې شي چې سړی وسره زیناګانی وکي په لار پورې سړی خاندي بیزتی ول سړی کوي قسم چلونه وسره کیږي چې هغه د به شرم نه بکور کې ویلم نشي دا کوم عزت او دا کوم حریت ته وې دا حریت ته د سې حریت هدا منم چې خزه زادول دي د ایمان نه خزه زادول دي د اسلام نه خزه زادول دي د میړنه دي په دې اعتبار سره بوته حریت وای کس الله سبحانه وتعالى چې خزو له کوم عزت ورکړي نو دا یو مذهب ولر اسلام نه له دا عزت نشي ورکولای خزیت
زموږ په شریعت کې څه د عزت ته خزیت چې دا په کور کې ناسي ته بوله مزدوري کوي ستاسو ته ویا بوله راوړي إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى يقينا تعالى ردادة النبا وغيكي بديكي أو نبا لغريكي وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أو يقينا تبنتكي بديكي أو نبا دي كرمكي فوسوس إليه الشيطان وسوس ولادة الشيطان قال يا آدم ورتوي يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أيونا خيمتاتا وندام شوالي وباتشاي جنبا زريقي فأكلا منا نخراك كدوانو داغي وننا فبدت لهما سوآتهما نخكار شدوانو تعورتنا داغي وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة او شروع شدوانا چی لگولی بزام پوری د پانو د جنتنا وعصى آدم ربه فغوى او خلافك آدم علیہ السلام دخل رب نو خویدو ثم اجتباه ربه بیاغورک وغرب داغا فتاب عليه نو مهربانی وکړه باغ باندې واده او خودنه ورته وکړه قال اهبطا منا جميعا ويلا كشي دوانا د دین ټول بعضكم لبعض عدو باستا سبد بازو دفار دشمناني فإما يأتينكم مني هدى بس كچرت راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن اتبع هداي نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا يضل ولا يشقى نو نه به ګمراه کیږي او نه به بدبخت کیږي ومن اعرض عن ذکري او چا چې مخواړو زما د ذکر نه مراد قرآن دی دا دین دی چې سړی په قرآن ایمان راوړي په دې باندې عمل نه کوي الله نه یادوي الله دین نه مخ واړي فإن له معيشة ضنكا يقينا دلرا جندتن ونحشر يوم القيامة أعمى أو ربا بسود دلرا بورز قيامة قال ويبدي ربي لما حشرتني أعمى ربا زما ولدي رابور تكرمال وقد كنت بصيرا وحال دا چیزخ ومالدنك قال الله برتوي كذلك تتك آياتنا دغشان راغلی وتاتایتنا زمنگا فنسيتا نهير کرلتاغا وكذلك اليوم تنسى او دغسی بنن ورستا هير وليكي وكذلك نجزي من اسراف او دغشان بدل ورکو منگا چاہتا چیزیاتی کئی ولم يؤمن بآيات ربي او ایمان نروڑی پایتنو در بخبل ولعذاب الآخرة او یقینا عذاب داخرت اشد وابقى دیر سخت و همیشه دی افلم یهدی لهم ای بس ندخ کار شوی دویتا ان الله وی چې دوی له پکار چې مخکینی قومونو عبرت واخلي دغه کې سوچو کې افلم يهدي لهم اي بس ندخر شوي دويتا كم اهلكنا قبلهم من القرون چې څومره تبا کړی دي منګه مخکې د دوی نه د قومونو يمشون في مساكنهم چې ګرځي دوی د کورونو باغوي کې ان في ذلك لآيات لأولي النهى
یقینا بدی کی خامخا نخدی د پار د عقل والو ولولا کلمه سبقت من ربک او کچرتنه خبره چې مخکې شوی دا دربستانه یعنی کچرته دا خبره نه الله خدای فیصله کړی چې الله به د امت په یو ځای نه تبا کوي یا الله نیټه نه مقرر کړي نو بدی کافرانو باندې د الله عذابونه راغلي لكان لزاما واجل مسمى نخام خاوي بعذاب او كنوي نیټه مقرر یعنی واجل مسمى د مخکنی خبره ته تعلق ساتي فاصبر على ما يقولون نصبر کو باغ سجدوی وی وسبح بحمد ربك او تسبيح ويا سرد حمدنو درب خفل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مخکد خطو دنورنا او مخکد پریوتو دنورنا سحر مقام الله دوی اذکار سحر مقام اذکار چې کوم ومن آناء الليل او د وختونو د شپینا فسبح نباكي بيانا واطراف النهار او بطرفونو د ورځ کې لعلك ترضى د دې د بارج د خوشاله شي د الله په یادولو سره د انسان ژوند چې خسته کیږي ځکه د الله ودا کوا بل د الله په یو وخت دې پرې نه خو غالبا وختونه ته یاد کو مطلب دا شو چې د جيب نه بد الله نوم د سره غرزین نه بد الله ذکر پرې دی همیشه بل الله یادې او صلی الله دنیا سپکاوي بیان ځکه چې د دنیا د لاسه په الله د ذکر نه غافل کی الله ته وی چې ما یادوا خو کو دنیا ته مایل شوي دنیا سره د محبت ډیرو بیا بل نه یادې نو ذکر سپکاوي بیان ولا تمدن عينيك او موږ د وسترګې خپلې الى ما متعنا به ازواجا منهم هغه سده چې فائدې ورکړي دي منګه باغی سره قسم خلقو ته د دوینه زهرت الحیات الدنیا د پر د ډول د ژوند د دنیا لنفتنهم فی دې د پر چې امتحان کو بدوی باندې بدی کې ورزق ربک خیر وابقى او رزق دربستا ډیر غره دی او همیشه دی وامر اهلك بالصلاه او حکم کوا خپلوانو ته د منځه واصطبر عليها وصبر کو بدی بانی دا صبر غواړي ځکه الله دې شوی واصطبر عليها ځکه چې کله کورالو ته نصیحت کې خپلوانو ته ټولي خو یو شان نه دي کنه څوک بستا خبره مني څوک بنه مني څوک برته کنځري کوي څوک بدی وایي څوک برته سوي څوک برته سوي الله واصطبر عليها صبر به سره کې کلک به بدی لاره لا نسألك رزقا نغواړو منګ ته نه خوره نحن نرزقك استاد بارا منګ رزق درکو تا والعاقبه للتقوى او خانجام د تقوا د بار ده د دې مطلب دا نه دی آیت چې ني تا نه موږ رزق نه غواړو مطلب چې انسانان به بالکل کوشش او مهنت پری دي او ناس به د خود صوفي او دین دي دا خلک په دوه قسم دي مزدوري په دې مسله کې کم چې غلطه دي او یو هغه چې صحیح دي یو هغه چې کوم د صوفي او په دین او مذهب باندې دا وایي چې په دنیا نه بالکل سیر تکینه به ګډ کې بنای صلی الله الله به او الله به هر سره کوي دا ګمراه دي اسباب خو بلټه کنه خدوی ما غدي چې دې اسبابونه هغه یو قسم معبود جوړ کړی دی ولیاذ بالله ګاډي باندې رزق ګټي په دکان باندې رزق ګټي نو به دا ټول عقیده لري چې دا دکاني او دا ګاډي نو زما جون روان دي کده نه زته با شو ان الله ته هیر دي کده سعودي عرب ویزي نو زه به سم برابر کده سعودي عرب ویزه نو اباز یو بل دوی بیا به کیسه کې بس بارش په یو رب دیکنه دا اوس پوری ساتل مخ کوم ما ساتي دا گمراه دي بلکې دوی په شرک واقعي د اسباب شریک کړي د الله سره اولنو بالکل اسباب انکار کړي دوی لمنډ اسباب شریک کړي د الله سره په منځ کې حق پرس خلک دي اصل رزق ورکون کې څوک دی الله دی
اسباب به ته جوړې د شریعت موږ ته خوري خو اسباب په دې حدودو کې جوړې چې تر الله د دین نه غافل نشي په بچو د رزق ګټه منډه وها دین بغیر کار نه کی خو په دومره حدودو کې چې دین د نه خراب نشي او دا عقیده هم ساتي چې اسباب هم چا جوړ کړی دي د اسباب هم الله جوړ کړی وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه او ويدي ولنراودي دي من تنخاد طرف درب ددنا اولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى اي ندر اغلدوی دخکار بیان اغجی بصحفو مخینو کده مشرکینو بمخدا مطالبه کوله چې نخروله الله وی چې دوی دینه خټولې نه ګوري چې د تیر شو کتابونو کې د دې پیغمبر تذکرې شتي د صفات به کې بیان شي دا کافی ده کنه چې دوی د معجزات غواړي نو په دې کې سوچ کې دا څومره غټه معجزه ده ولې دا معجزه نه ده یو مطلب بعض علما دا ذکر کوي دوی چې د معجزات غواړي دوی سوچ کې چې د پوخانی کتابونو چې کوم باغی کې د تذکرې شتي چې دغه قومونو معجزې غوښتلې وي معجزې راغلي وي هغه منلې نه وي نو الله څنګه تبا کړو نو کدی ونه منلې دوی هم دې تبا شي ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل او کچری منګ تبا کو دوی په عذاب سره مخې د دینه لقالوا نو الی بدوی ربنا یا رب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا ولتنر لګو مونږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک نو مونږ به تابعداري کړو استاد آیتونو من قبل ان نذل ونخزى مخد دین چې مونږ ذلیل شو او شرمېدل ځکه الله پیغمبر راولو کني ور لګلې به دوی دا خبر راټینګ کړو قلت ورته وای کل متربص هر یو انتظار کوون کې دې فتربصوا نو تاسو انتظار کوي فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نو زرد چې تاسو ته پته ولګي چې څوک دي خاوندان د نی غلار یو څوک دي هدایت والا دا پته ولګي په آخرت کې